ایا پوهیږئ چې انسان که د کفر په حالت کې له دنیا څخه لاړ شي د هغه پایله به څه وي؟ دا آیات موږ ته د ژوند تر ټولو لوی حقیقت بیانوي. نو تر پایه یې راسره واورئ، ځکه کیدای شي ستا زړه بدل کړي. او که د قرآن دا ډول درسونه خوښوې، چینل خامخا درسره سبسکرایب کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د سورة البقره 161 نمبر آیات: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بشک هغه کسان چې کافران شول او په داسې حال کې مړه شول چې کافران وو، پر همدغو کسانو د الله لعنت، د ملائکو لعنت او د ټولو خلکو لعنت دی. د دې آیات لپاره د داسې ځانګړي شخص په اړه صحیح او صریح شان نزول نه دی ثابت شوی چې یوازې د هغه په اړه نازل شوی وي. آیات د هغو کسانو عمومي حالت بیانوي چې حق ورته څرګند شي، خو په کفر کې پاتې شي او په همدې حالت کې له دنیا لاړ شي. دا آیات د مخکنی آیاتونو له مضمون سره تړاو لري چې د الله د نازل کړو څرګندو حقایقو پټول او د خلکو څخه یې پټول سخت جرم بلل شوی. الله تعالی په دې آیات کې د هغو خلکو په اړه سخت خبرداری ورکوي چې کفر یې غوره کړ او تر مرګ یې له کفر څخه توبه ونه ایستله. یوازې دا چې یو انسان په ژوند کې تېروتنه وکړي، مطلب دا نه دی چې د توبې دروازه ورته بنده ده. تر هغه چې انسان ژوندی وي، د الله تعالی د توبې دروازه هم ورته خلاصه ده. خو کله چې انسان د کفر په حالت کې مړ شي، بیا د توبې او بیرته ستنېدو فرصت پای ته رسیږي. عليهم لعنة الله، یعنی هغوی د الله له رحمت څخه لرې شوي دي. والملائکه والناس اجمعین، یعنی د الله ملائکې او مؤمنان هم د هغوی د دې ناوړه حالت څخه بیزاري څرګندوي. دا آیات موږ ته دا هم راښیي چې د انسان لپاره تر ټولو لوی نعمت یوازې مال، کور، صحت او دنیا نه ده، بلکې ایمان او د ایمان په حالت کې مړینه تر ټولو ستر نعمت دی. ایمان باید وساتو. انسان باید هر ورځ خپل ایمان تازه کړي او د الله تعالی سره خپل اړیکه پیاوړې کړي. د توبې اهمیت: تر څو چې ژوندي یو باید له خپلو ګناهونو څخه توبه وباسو او الله ته ور وګرځو. انسان باید یوازې د خپل اوسني حالت په اړه مغرور نشي، بلکې تل دې له الله څخه د ښه خاتمې دعا وکړي. کله چې انسان حق وپېژني، باید په اخلاص یې ومني او د خلکو څخه یې پټ نه کړي. مرګ هر وخت راتلی شي، نو د آخرت لپاره باید له نن څخه تیاری ونیسو. د سورة البقره 161 آیات پیغام ډیر سخت او د انسان د زړه د ویښولو لپاره ډیر مهم دی. الله تعالی موږ ته د هغو کسانو حالت بیانوي چې کفر یې غوره کړ او تر مرګه یې په همدې حالت کې ژوند وکړ. خو د دې آیات تر ټولو مهم درس موږ لپاره دا دی چې انسان باید د خپل ایمان په اړه هیڅکله غافل نشي. موږ ډیر وخت د دنیا په فکر کې یو، د کور فکر، د مال فکر، د کاروبار فکر، د اولاد فکر، د راتلونکي فکر. خو کله مو له ځانه څه پوښتلي دي زما آخرت حال به څه وي؟ که نن شپه زما د ژوند وروستۍ شپه وي، ایا زه به د الله تعالی ملاقات ته تیار یم؟ ګرانو وروڼو، مرګ داسې حقیقت دی چې هیڅوک ترې تېښته نشي کولی. شتمن او غریب، باچا او عام انسان، ځوان او بوډا، ټول به یوه ورځ د دې دنیا څخه خامخا ځي. موږ د دنیا لپاره کلونه تیاری کوو، د کور جوړولو لپاره پیسې جمع کوو، د کاروبار لپاره پلانونه جوړوو، د اولاد د راتلونکي لپاره فکر کوو، خو د آخرت لپاره څومره تیاری کوو؟ دا یوه پوښتنه ده چې باید هر مسلمان یې له خپل زړه څخه وکړي. که نن مې د ژوند وروستۍ ورځ وي، څه به له ځان سره الله ته یوسم؟ زما مال به راسره ځي؟ زما کور به راسره نه ځي؟ زما موټر به راسره نه ځي؟ زما مقام او شهرت به راسره نه ځي؟ ما سره به یوازې ایمان او عمل وي. نو راځئ چې خپل ځان اصلاح کړو. که لمونځ مو کمزوري شوی وي، بیرته یې منظم کړو. که له قرآن څخه لرې شوي یو، قرآن بیرته خپل ملګری کړو. که ډېر ګناهونه مو کړي وي، ناامیده کېږه مه، الله ته توبه وباسه. که د چا حق مو خوړلی وي، حق یې بیرته ورکړو. که له چا سره مو ظلم کړی وي، بښنه ترې وغواړو. که له خپل مور او پلار سره مو بد چلند کړی وي، د هغوی زړه خوشحاله کړو، ځکه موږ نه پوهېږو چې زموږ وروستۍ ساه به کله وي. ګرانو ورونو، شیطان انسان ته تل داسې وایي: سبا به توبه وباسي، سبا به لمونځ شروع کړي، سبا به قرآن ولولي، سبا به خپل اخلاق اصلاح کړي. خو ډېر خلک همداسې د سبا په انتظار له دنیا څخه لاړل. نو توبه سبا ته مه پرېږده، همدا نن د الله په لورې ور وګرځه. که ته ډېر ګناهګار یې، بیا هم د الله له رحمته مه ناهیلی کېږه. الله تعالی د خپلو بندګانو لپاره د توبې دروازه خلاصه کړې ده. خپل لاسونه پورته کړه او داسې ووایه: یا الله، زه کمزوری یم، ما وبخښه. یا الله، زه ګناهګار یم، ما وبخښه.
یا الله زما زړه د ایمان په نور روښانه کړه، یا الله ما له ګناهونو څخه وساته، یا الله زما خاتمه په ایمان سره وکړه. ګرانو مسلمانانو، د انسان د ژوند تر ټولو لویه کامیابي دا نه ده چې څومره پیسې یې پیدا کړي، تر ټولو لویه کامیابي دا ده چې الله تعالی ترې راضي وي. کیدای شي یو انسان په دنیا کې ډیر مشهور نه وي، ډیر مال ونه لري، لوی کور ونه لري، خو که د الله تعالی په نیز محبوب وي نو هغه کامیاب دی. او کیدای شي یو انسان په دنیا کې ډیر مشهور او شتمن وي، خو که له ایمان پرته له دنیا لاړ شي نو د هغه دنیاوي کامیابي هیڅ ارزښت نه لري. نو خپل زړه وساته، ځکه زړه چې خراب شي عمل هم خرابېږي. هره ورځ لږ قرآن ولوله، هره ورځ استغفار وکړه، هره ورځ خپل ځان محاسبه کړه، له ځانه وپوښته نن مې الله خوشحاله کړی او که نه، نن مې کومه ګناه وکړه، نن مې د چا زړه مات کړ، نن مې کوم نیک عمل وکړ. که انسان هره ورځ خپل ځان محاسبه کړي ژوند یې بدلیږي. او یوه ډیره مهمه خبره، د خلکو په خبرو مه غولیږه، د الله په رضا پسې وګرځئ. خلک به نن ستا ستاینه وکړي او سبا به دې هیر کړي، خو الله تعالی به ستا هر عمل لیکلی ساتي. نو د الله لپاره لمونځ وکړه، د الله لپاره قرآن ولوله، د الله لپاره صدقه ورکړه، د الله لپاره له خلکو سره ښه چلند وکړه، د الله لپاره خپل نفس له حرامو وساته. او که څوک در سره ظلم وکړي تر خپله وسه یې وبخښه، ځکه ته هم د الله له بښنې محتاج یې. د دې آیات په رڼا کې یو ځل بیا باید خپل ژوند ته وګورو. موږ نه پوهېږو چې څو ورځې، څو میاشتې او څو کاله به نور ژوندي یو. کیدای شي دا ویډیو زموږ لپاره د ژوند له وروستیو نصیحتونو څخه وي. نو همدا اوس یو تصمیم ونیسه، ووایه زه به لمونځ نه پرېږدم، زه به قرآن نه پرېږدم، زه به توبه نه ځنډوم، زه به د خلکو حق نه خورم، زه به خپل مور او پلار خوشحاله کوم، زه به له حرامو ځان ساتم، او تر ټولو مهم زه به له الله تعالی سره خپله اړیکه قوي کوم. الله تعالی دې زموږ زړونه د ایمان په نور روښانه کړي، زموږ ګناهونه دې وبخښي، زموږ توبه دې قبوله کړي، زموږ اعمال دې اصلاح کړي، او کله چې زموږ د دنیا د سفر وخت را ورسېږي په ایمان او توحید سره دې له دنیا څخه وباسي. یا الله زموږ خاتمه په ایمان سره وکړه، قبرونه مو را روښانه کړه، زموږ حساب راته اسانه کړه، او موږ ټول د جنت الفردوس مستحق وګرځوه. امین یا رب العالمین.